جنوبي وزیرستان اسدخیلو ته د ګیلمن وزیر کلي ته راغلی یو او غواړو چې د دې ویډیو له لارې د شهید ګیلمن وزیر مینوالو ته د هغه په قبر د مزار جوړېدو چارې وروښیو. د ګیلمن وزیر په قبر د مزار جوړېدو چارې تر کومه حده شوي دي؟ که غواړئ چې په اړه یې تاسو هم پوه شئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. قدرمن دوستانو، له هر څه نه مخکې ګیلمن وزیر خو داسې پښتون به نه وي چې هغه نه پیژني. هغه د پښتنو او افغانانو د حقونو په غوښتلو کې اخر خپل سر وبایلو او د په شهادت باندې په لر او بر پښتنو افغانانو کې یو غټ ویر جوړ شو. خو د شهادت وروسته غیرتي افغانانو د کورنۍ او بچیان یوازې پرې نه ښودل، هغه ته مالي مرسته راټوله کړه. په دغو افغانانو کې یو غیرتي ځوان چې د قندهار ولایت سره تعلق لري، هغه د ګیلمن وزیر په قبر د مزار ټوله خرچه په غاړه واخیسته. له نارینهو سره ښځینهو هم د له کورنۍ سره ښه مرسته وکړه. د مثال په توګه ښاپیرۍ نغمه چې د افغانستان یوه مشهوره سندرغاړې ده، د کورنۍ ته یې ښې ډېرې پیسې راټولې کړې. ملګرو، موږ اوس راغلي یو د جنوبي وزیرستان اسدخیلو کلي ته، چیرته چې د ګیلمن وزیر کور دی او ورسره خوا کې د هغه په قبر مزار جوړیږي. د هغه په قبر د مزار جوړېدو دغه چارې ډېرې په چټکۍ او په مهارت روانې دي چې د ګیلمن د کورنۍ او د پی ټي ایم د ځینو مشرانو د څارنې لاندې دي. دغه مزار په ډېر یو ښه نقشه جوړیږي. دغه مزار په مناره باندې به د افغانستان درې رنګه بیرغ هم لګیږي او انشاءالله کله چې مکمل تیار شو موږ به د دغه مزار مکمله ویډیو له تاسو سره د همدې چینل له لارې شریکوو. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.